बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होम बायोलॉजी क्लास 12 बायोलॉजी दा चैप्टर नंबर 23 दे पदी को तاسو یو ټاپک کومه سټرکچر اف کروموسوم د کاپینې د ریکارډ کومه وګورئ کېږي د کروموسوم انټروډکشن چې ما تاسو ته کړو نن موږ تاسو ته سټرکچر اف کروموسوم کومه چې کروموسوم سټرکچر چې دی هغه څنګه دی بجلی مسله ده د هغې د وجې نه زه تاسو ته د کاپینې چې د ریکارډ کومه اوله خبر به کی دا چې کروموسوم سټرکچر اصل کې مونږه ساخت وایو ساخت د ته وایي لکه پرس کې ارګانیزم دی ارګانیزم د جسم هرې حصے ته چې کله تاسو سې کوي نو دغه ته چې مونږه سټرکچر وایو لکه تاسو ته انسان سترګه ښکاري دا سټرکچر دی غوږ ته ښکاري دا سټرکچر دی دغه شان د کروموسوم سټرکچر کې چې دی هغه هم یو څو څیزونه دي نو هغه به زه تاسو ته په تفصیل باندې وایم اول خبره به کې څه ده چې د کروموسوم په سټرکچر کې چې کمپوزډ اف ټو هالز کالډ کروماټیډز کروموسوم په سټرکچر کې دوه حصې دي یعنی دوه هالز دي پکې کله چې موږ کروموسوم ډرا کوو کنه تاسو د ایکس په شکل باندې ډرا کوئ خو اصل کې کروموسوم سټرکچر چې دی هغه داسې لکه یو حصه زموږ سره دا ده او دا بله حصه چې ده زموږ سره دا ده نو دا حصه چې ده دا زموږ سره جدا کروماټیډ دی او دا حصه چې ده دا زموږ سره جدا کروماټیډ دی لکه دا موږ په منځ باندې نیم کو نیم کروموسوم چې دی خوا شو نیم کروموسوم چې دی هغه دی خوا شو نو دی یوې حصې ته موږ څه وایو دې ته موږ کروماټیډز وایو ښه نو یاد ساتئ چې دیر آر ټو کروماټیډز په هر یو کروموسوم کې به زموږ سره دوه کروماټیډز چې دي هغه موجود دي ټیک ده لکه دا زموږ سره کروموسوم سټرکچر دی یو کروماټیډ زموږ سره دا دی یو کروماټیډ چې دی هغه دا دی د دې دوه کروماټیډ د وجې نه کروموسوم چې دی هغه جوړیږي بیا د کروماټیډ دوه قسمونه دي یو ته موږ سیسټر کروماټیډ چې دی هغه ته وایو سیسټر کروماټیډ څه ته وایي په دې باندې ځان پوه کړئ کروماټیډز اف سیم کروموسوم مطلب سره کپرس کا دا دوه کروماټیډ چې دا د یو کروموسومي دا او دا کپرس کې دا دوه کروماټیډ چې دي دا د یو کروموسومي دي د مونږه سیسټر کروماټیډز وایو بل زموږ سره نان سیسټر کروماټیډز دی د کروماټیډز دویمه قسم دی کروماټیډز اف ډیفرنٹ کروموسوم کپرس کې دا دوه کروماټیډز د ډیفرنٹ کروموسوم راغونډ شوي او یو کروموسوم زموږ سره جوړ کړی نو دغه ته مونږه نان سیسټر کروماټیډ چې دی هغه ته وایو دا په میاسیس په دوران کې چې دی تاسو په دې باندې بیا پوه شئ ښه و چې کله مونږ کروموسوم سټرکچر وایو د کروموسوم په سټرکچر کې اولنی پوینټ چې دی هغې ته مونږه سینټرومیر چې دی هغه ته وایو سینټرومیر څه دی هغه ته کېدی سینټرومیر د دې کروموسوم په دې منځ کې تاسو ته دا نقطه چې ده دا ښکاري دا زموږ سره سینټرومیر دی د دې سینټرومیر دا کاري چې د دې کروموسوم دا دواړه حصې چې دي دا د یو بل سره کنیکټ ساتي هولډ ساتي او دې سینټرومیر ته مونږ دویمې نوم وایو پرایمري کنسټرکشن ټیک شو ښه نو څه کوی چې also called primary construction د primary construction چې دی ویل کیږي point where two chromatids are attached دا points ته چې کله زموږ سره دوه کروماټیډ چې دی هغه پوینټ چې دی هغه اٹیچ کیږي دا دوه کروماټیډ چې دی د یو بل سره هولډ ساتي اٹیچ ساتي دا زموږ سره سینټرومیر دی او سیپریټ ډیورینګ سیل ډیویژن او کله چې زموږ سره سیل ډیویژن کیږي سیل تقسیمیږي نو دا کروماټیډ دا چلو کی چې دا کومه حصہ چې دا جدا کی دی خو او دا کومه حصہ چې دا جدا کی کله جدا کی کله چې زموږ سره دا سینټرومیر چې دی دا بالکل سپلیټ شي ختم شي دا چې کله موږ سیل ډیویژن وایو دا هغې په دوران کې به تاسو ته پته ولګي خو یاد ساتئ سینټرومیر ته موږ دویمې نوم وایو پرایمري کنسټرکشن د دې کار دا دی چې دواړه کروماټیډ یو بل سره اټیچ ساتل او چې کله دا دواړه کروماټیډ چې دا جدا کوي د سیل ډیویژن په دوران کې ښه په دې کې بل پارټ زموږ سره دی سیکنډري کنسټرکشن چې دی هغه څه ته وایي دې خوا څه کوي څه کوي دا زموږ سره کروماټیډز دی یو غونډ کروموسوم دی د دې کروموسوم په دې یو اینډ باندې یو نقطه شانتي چې دی هغه موجود وي چې هغې ته مونږ وایو ټیلومیر څه ته وایو ټیلومیر چې دی هغه ته وایو نو د دې ټیلومیر نه لاندې کوم ریجن چې دی هغې ته مونږ سیکنډري کنسټرکشن چې دی هغه ته وایو یا ورته مونږ NOR چې دی ورته وایو یعنې نیوکلیر ارګنایزیشن چې دی هغه ته وایو ټیک شو نیوکلیر ارګنایزیشن ورته وایو وس د دې کار څه دی د دې سیکنډري کنسټرکشن یا د نیوکلیر ارګنایزیشن چې کوډینګ جین پر رایبوسومل RNA کله چې رایبوسومل RNA جوړیږي د هغې دپاره چې کوم جینز دي نو هغه څه کوي هغه کوډ کوي یعنې هغه رایبوسومل RNA دغه انفارمیشن چې دي هغه رایبوسومل RNA ته چې دی پاس کوي ایډیشنل پات دا به کې چې دی یو ایډیشنل پارټ دی په دې دغه کې کروموسوم کې فات یا فاټ ډیورینګ انټرپیس سټیج اف سیل ډیویژن اټ ګیو رایز ټو نیوکلیولای کله چې زموږ سره سیل ډیویژن کیږي
او په سیل ډیویژن کې چې کم انټرفیس سټیج دی نو په هغه انټرفیس سټیج کې دا نیوکلیولای چې دا هغه جوړي. نیوکلیولای چې دی دا زموږ سره په نیوکلیس کې یو ریجن دی چې هغه زموږ سره څه کوي، هغه زموږ سره رایبوسومل آر ان اے سینتھیسس کوي. یعنی زموږ سره رایبوسومل آر ان اے چې کله جوړیږي هغه په نیوکلیولای کې جوړیږي او دا نیوکلیولای چې دی دا په نیوکلیس کې دننه یو ریجن دی د انټرفیس سټیج په دوران کې چې دی دا جوړیږي او دا هیلپ ولا څوک ورکوي، دا سیکنډري کنسټرکشن یا چې دی موږ د ان او آر چې دی هغه ته وایو. ښه په دې کې بیا لیکلی چې ایټ لیست ون پیر اف هومولاګس کروموسوم، زموږ سره چې کوم هومولاګس کروموسوم دی یعنی یو شان کروموسومي نو د هغوی سره فوزس نیوکلیر ارګنایزر، د هغوی سره خامخا یو ان او آر چې دی هغه سره موجود وي، یعنی نیوکلیر ارګنایزر چې دی هغه سره موجود وي. بیا زموږ سره سیټلایټ یو بل فارټ دی په دې کروموسوم کې چې نوب لایک سټرکچر پریزنٹ ایٹ د اینډ اف کروموسوم. کله چې موږ کروموسوم ته وګورو کنه د دې کروموسوم په دې اخر سر باندې یو دانه شانتي سټرکچر چې دی هغه موجود وي نو دغه ته سیټلایټ چې دی ویل کیږي. ټیک شو. سیټلایټ هیز ا یوزلیس sequence of DNA called junk DNA. اوس د دې سیټلایټ کار څه دی؟ د دې سیټلایټ کار دا دی هغه سیکوینس د DNA چې د هغې څه کار نه وي موږ ته په زول سیکوینس وایو، نه هغه سیکوینس راشي هغه په دې سیټلایټ ریجن کې چې دی ځان اټیچ کی نو دې سیکوینس ته دې سیټلایټ ته بیا موږ څه وایو؟ موږ ته جنک DNA وایو. یعنی د DNA هغه حصه چې هغه بیکارې هغه راځي او دې سیټلایټ ته چې دی ځان اټیچ کوي. ښه بل ریجن پکې زموږ سره ټیلومیر دی چې پولر پارت اف کروموسوم وچ پریونٹ د اټیچمنٹ اف ادر کروموسوم. ټیلومیر دا هم دلته کې چې دی موجود دی د سیټلایټ سره سره دلته کې د دې کار دی چې یو ایډیشنل کروموسوم چې دی هغه دې کروموسوم ته چې دی نشي راتلی. ولې نشي راتلی؟ منع کوي یې. څوک یې منع کوي؟ دا کم ټیلومیر کم ریجن چې دی دا یې منع کوي. نو د دې کې ما تاسو ته څو حصې سیکوې دا پرس که زموږ سره کروموسوم سټرکچر دی د کروموسوم یو حصه چې دا د ګس طرف ته ده یوه د ښی طرف ته ده دا دواړو ته چې دی موږ کرومیټډ وایو. دا کرومیټډ چې دی دا اټیچ کیږي په سینټرومیر باندې. سینټرومیر ته موږ بل نوم چې دی پرایمري کنسټرکشن چې دی هغه ته وایو. ټیک شو. دا زموږ سره دواړه چې دي دا سیسټر کرومیټډز دي. په دې کې یو بل ریجن زموږ سره موجود دی د انډ ته چې هغه ته سیکنډري کنسټرکشن وایي. ان او آر چې دی هغه ته ویلی کېږي د رایبوسومل آر ان اے لپاره چې کوم جینز دي هغه کوډ کوي. دغه شان په دې کې زموږ سره سیټلایټ ریجن چې دی هغه موجود دی. ټیک شو. کم سیټلایټ ریجن چې دی د سره د ډي ان اے هغه سیکوینس دی چې هغه بیکار وي نو هغې ته چې دی موږ جنک ډي ان اے چې دی هغه ته وایو هغه راځي سیټلایټ ته چې دی ځان اټیچ کوي او دا ټیلومیر دا چل کوي چې کوم ایډیشنل کروموسوم چې دی نو هغه دې کروموسوم ته چې دی هغه نشي اټیچ کیدی. نو دا د کروموسوم سټرکچر دی ستاسو په کتاب کې داسې ورکړلی. په دې پسې بیا ټایپس اف کروموسوم یا کلاسیفیکیشن اف کروموسوم دی هغه انشاءالله زه تاسو ته په بل لیکچر کې وکړم. که په دې باندې پوه شوي ماته ضرور وایي، که بیا به کوم څه کنفیوژن وي تاسو ماته په کمنټ کې ووایئ.